السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره یو د خفګان خبر دی چې نن کوم د ایشیا کپ د انډر 19 د افغانستان او د بنگلادیش دغه لوبه وه. نو افغانستان ټیم زبردست بالینګ وکړو او بنگلادیش دغه سکور 228 وکړو چې د افغانستان ټیم کې کلاړیان چې کم بیټسمینان دي هغوی په جواب کې ورپسې دغه سکور چیس نه کړو او ورسره پکې 50 مو نه لګېده. نو سکور ډېر دی چې کم و دومره خو ډېر نه ما ویل چې 2.5 وکړي نو بیا د افغانستان ټیم نشي کولی. سکور ایزي سکور و خو نن د افغانستان ټیم لوبه لړنه ونه کړه او دغه لوبه یې بایلله. نو د خفګان خبر دی خو زه بس لوبه کې هار جیت راځي. افغانستان ټیم چې کم د انډر 19 ټیم دی نو زبردسته لوبه یې وکړه خو په لوبه کې هار جیت شته دی. لکه مطلب اول نه خو داسې روان وو ما ویل چې یاره دا لوبه به ګټي خو بس بیټینګ اخیره کې فلاپ شو او نه چلېدو. نو نور خو د افغانستان چې کوم د انډر 19 ټیم دی هغه ډېر سټرانګ دی لکه ښه بیټسمینان دي خو بس نن ونه چلېده، نن یې ورځ نه وه. او بل سبا دوستانو د پاکستان او د انډیا لوبه ده د انډر 19 په 10 بجې به انشاءالله چالو کېږي. بیا ورپسې ورګه چې د بل کم ټیم ده نو سبا 2 لوبې دي خو مهمه چې کومه لوبه ده نو هغه د پاکستان د انډر 19 او د پاکستان نو دا ښه مقابله وي سبا په 10 بجې د پاکستان او د انډیا چې کومه لوبه وي نو هغه ډېره ګرمه لوبه وي. او بس باقي د افغانستان د کرکټ مینوالو ته وایو چې بله لوبه به وګټئ. خیر په لوبه کې هر جیت راځي او بیا هم ډېره مقابلې وکړه لکه مطلب په 45 سکور دغه لوبه بایلله نو ډېره مقابلې وکړه چې بیا هم خو بیټینګ یو ذره فیل شو. نور ډېره زبردسته لوبه وشوه. نو بس دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.